أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بدرشم نمبر آیت سورة النجم دماغ کې ته کې الله رب العزت د نبی صلی الله علیه وسلم صدق او شان بیان کې په نه صفاتونو باندې چې مقصد موږ د الله د صفاتونو نه هغه د نبی صلی الله علیه وسلم تایید دغه صدق او دغه په حقانیت باندې اقرار دی. د سره دغه استاد جبريل عليه الصلاه والسلام نه صفاتونه دا ذکر کړل چې د کوم ځانا دا وه راخصه دا د سره برای راس ډیر نږدې پاتې شوی دی منځ کې اسم مسافه نشته دی دا په خپل خبره کې رښتونی دی او حق دی. د نبی صلی الله علیه وسلم اکرام ذکر کې او د قشان دغه ادب او مشرکین له سخت زجر او رټنه ورکړه افرایتم اللات والعزى. اے مشرکینو دا تاسو د رب العالمین نه سوا به نور دربانونه کې اوړې راوړې سولېږي را سولېږي او هغه لره مدد شوی ته پوس دا کوم چې شي دوی پیدا کړي لري څه کمال له بده کې ان هي الا اسماء ضخونه دي مگر اسنه من دي وسميتموها انتم واباؤكم استا او استبنر اخذري دي. وی شمرایت کې ویل چې کوم انسانان د ملائکه بندګي کوي دا الله به ایمان خلک دي علم دوی سره به خبره باندې نشته چې دا زنانه دي او دوه قسم انسانان ذکر کړل. بعض خلک بد عملونه کوي دغه بد سزا او بعض انسانان ښه عملونه کوي نو بالحسنى الله د دوی ځای چې جنت دی او ډېر حال دا به جنت لشي. د دې صفات ذکر کوي چې الذين يجتنبون كبائر الاسم اذا اق انسانان چې د کبیره ګناه نه ځان ساتي او د بے حیاینه. زموږ تاسو درسم د کبیره ګناه باره کې چې کبیره ګناه سره ویل شي صغیره سره ویل شي څومره عددونه دي تعریف او دغه عددونه د کې د علماء یو اختلاف او لیکن یو څو ته موږ تاسو په دینه باندې تذکرہ او بیان کړی چې انسان ته په اړه باندې شي او کچرته به کې اختی په اړه کېدل او کني نو به تیزان نورم کلک او بچ ساتل. دولسمه کبیره ګناه چې د عدم الایمان بالله عز وجل رب العالمین باندې ایمان نه لرل. الذين يجتنبون كبائر الاسم حدیث کې راځي رسول الله فرمایي لا يدخل الجنه جنت له داخل نشي الا مؤمن مگر مؤمن. کله چې بسړي کې ایمان دا به داخل شي. او بل حدیث کې د راځي چې تاسو به جنت له داخل نشي ترڅو چې تاسو کې ایمانی ایمان مشکل راوړو به ورسي. ایمان به سره ویل شي التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع التبرع عما سوى الله. محمد رسول الله چې کوم دین موږ راوړی دی په صحیح معنا باندې د تسلیمولو او د نور ټولو ادیان نه په کامله معنا باندې برائت او جدئی چې موږ بده کې نه یو. نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتماد شاول الله سے فرمایي په جبه باندې اقرار زړه کې تصدیق بدن باندې عمل او خپل طبيعت د شریعت برابر ولا نو الذين يجتنبون كبائر الاسم الله جنتین هغه انسانان دي چې د کبیره ګناهونو نه ځان ساتي. کبیره ګناه دا ایمان پر رب العالمین باندې نه راوړل. الذين يجتنبون كبائر الاسم د لسم کبیره ګناه شته الجار الموزي هغه ګوندې چې هغه سړی د zarar ور کوي. د دې وجنه حدیث کې راځي مسلم کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنه جنت له داخل نشي اق انسان چې دغه گاونډي دغه د شرور نه په امن کې نه. تاسو یې بګه د یو حدیث لګورئ او به راځي چې موږ تاسو ور باندې ځان تلو
محمد رسول الله فرمایي چې کله یو سړی د چا سره گاونډي دی دکانداري کې پټي کې کور کې او نور زینو کې علاقه کې او د دې سړي د مشکلاتو نه گاونډي په امن کې نه دی د الله نبی فرمایي ودا انسان به د سره جنت لور داخل نشي من کمال دا غنو چې رګ پلان دې اوچت سړی دی او تکړه سړی دی د دشمن سره سم دښمنی کوي تربور سره تربورګیرت کوي او کله چې به د الله د دشمن وخت راشي دغه نه ایسه په اړه باندې شي سوچ کې منه ګرځي سواله خبرونه حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي د کوم سړی نه چې گاونډي خوشاله دی د پوهې بده شي چې انسان نسمګ الله خوشاله دی او د انسان به جنت ولای په نیکۍ کې او بل حدیث کې دا راځي جبرئیل علیه السلام د دې گاونډي باره کې ودومره تاکید مالوږي چې اخر زه په دې باندې وی ریدم چې ما سره به میراث کې را شریک نشي گاونډي او گاونډي یو روایت کې دام راغلی دی مشکات د نبی صلی الله علیه وسلم په وړاندې د ارشاد تذکره وشو چې دا د ورځې روزه نشي او د شپې قیام الليل کې او صدقې دی او دا ته پوښتنه وکړه گاونډي ته څنګه به هغه خفه دی په دې اعمال سره سره د جهنم لورشي بل تر باندې د ارشاد تذکره وکړه چې هغه منځونو له سره روزو له سره ډېر کم دی لیکن نبی صلی الله علیه وسلم دا پوښتنه وکړه چې دا غنه گاونډي څنګه لري خوشاله دی او خدای وی الله رب العزت به دې لکه عمل د وجنه جنت ته داخلي چې گاونډي دنه خوشاله روایت کې دا راغلی دی چې کله د انسان نه گاونډي خپي وي دا غدا نیک عمل د څه طلب کیږي او د منځه لکه یو غړ سرمند او سړی د تیز نور لیکي او د پاسه په د نور راشي هر څه د منځوي شو ختمي زموږ تاسو ډیر عجیب اسلام مسلمانی ده یو طرف باندې منځونه بل طرف باندې روزي قیام الليل لیکن زمونږ د خوا کې وګاونډي د غز موږ نه تنگ دي پریشان دي خفه دي ټنګ ټکور زمونږ د بچینا زمونږ د حرکتونو نه د الله نبی فرمایي دا نیک عمل چې تل لري دا به د دې منځ طلب شي لکه دا تیز نور چې کله راغې او د قشن د غوړ سرمن ورته خو درې شوی دا د ظریف اندازه باندې واځي به پرې نه خو دله ختم کړو د لری کړه د کبیره ګناه د الذين يجتنبون كبائر الاثم جنتین هغه انسانان دی رب العالمین فرمایي چې هغه نه بغونډي خوشاله وي کبیره ګناه نه ځان ساتل وکړي یو بل کبیره ګناه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تکبر د الله نبی فرمایي لا يدخل الجنه جنت ته داخل نشي من کان فی قلبه هغه انسان چې دغه په ځړ کې د ظریف اندازه باندې تکبري لویدا ضرب سره ویل شي یو قول محدثین دا ذکر کوي وزاره دا معنا انسان چې کړه د خپل لاس په خوره باندې الوده کی او به پوکی د دې پوکی سره چې دا کمه خوره والوتلې بس دخل ویل شي ذرات دومره تکبر چې کړه د سړي په ځړ کې موجود رسول الله فرمایي جنت نه نشي ته دا سړي دویم قول علماء دا ذکر کړی و مراد د سری نشور میګی دی دا ډیر وړي کړي په دې میګانو کې دریم قول دا د سور میګی دا سره یا اقدن ور وړانګه چې هغه کړی وسری لور داخلي کې او دا وړ زرات غونې تاویږي دومره معمولی د دې نه کم شي بالکل بهشته دی نه ځکه محاوره کې د استعمال کی د عبد الله بن ابي صحابي دی هغه صفه په غونډې باندې ناسو جړلې چې ته پوښتنه چې فلان ولې جاړي ومنګه یو عجیب حدیث د محمد رسول الله د ملګرو نو اوریدو د الله نبی فرمایي چې کله د سړي په ځړ کې د ظریف اندازه باندې تکبر وي دا جنت نه نشي داخله دی ابو بکر په مجلس کې ناشته رضی الله تعالی عنہ وی ویل یا رسول الله تکبر دا معنی چې انسان کې استجامي و باندې کیسه سپلې گاډه بنگلا نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې ان الله جمیل الله رب العزت کې سره يحب الجمال نظيف يحب النظافه تکبر دا معنا غمت الناس بل روایت کې راغلي دي غمس الناس خلق سپګنل د قران او سنت په زغر د باندې مقابله لکه دا مرز اکثر زموږ شوشو بر انسانانو کې شته یو طرف باندې به حدیثي آیات به موجوده په مسله
او دا بده چې خبره وږي چې بالکل دا قران او سنت کې موجود دی خو زه نشم برداشت کوم موږ په علاقه کې ته مصیبت او جنجالونه جوړیږي دي ته ویل شي تکبر محمد رسول الله فرمایي د ظریف اندازه باندې دا عمل چې چا بزړه کې موجود دي دا سړی به جنت ته ور داخل نشي کو عملونه دا چې کله